منظور پښتون د پاکستان پر ضد او د پښتنو په ملاتړ بیا تازه سویلی دي او پاکستان بیا چاته زاری کړی دي. سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پاکستان له هند سره د کریتاپور لارې د خلاصولو لپاره بار بار غوښتنې کوي، خو په مقابل کې په ډیورنډ کرښه ټولې لارې تړلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي شاه محمود قریشي هند ته بار بار د کریتاپور لارې د خلاصولو وړاندیز وکړ او بالاخره دغه لاره پرون خلاصه شوه، خو په چمن کې چې د پښتنو د ژوند د کاروبار یوازینۍ لاره ده، پاکستان دغه لارې تړلې دي. منظور پښتون زیاتوي پاکستان د چمن د پښتنو د دوامدار احتجاج باوجود هم دغلته ټولې کاروباري لارې تړلې ساتلې دي. څومره واضح تعصب کوي دا ریاست. دغه راز د دې غورځنګ رهبري غړی علي وزير نن د پاکستان پارلمان ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې کچېرې پاکستان چمن دروازه د ځای اوسیدونکو پر وړاندې د کاروبار لپاره خلاص نه کړي، نو دوی به د اسلام آباد څخه تر چمن پورې لوی لاریون وکړي. دغلته د ځایي اوسیدونکو له لوري نږدې یوه میاشت کېږي چې د لارو د خلاصون لپاره لاریونونه روان دي او وخت نا وخت د پاکستاني ملیشو له لوري اعتراض کوونکي ګواښول شوي او ډبول شوي هم دي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ ملاله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.